دغه ټولنه به ښایسته ژوند تېروینه تل اباده چې وي په لغمان کې د معارف. د لغمان په مرکز مهترلام کې د څه باندې 19 میلیونه افغانیو په ارزښت د سلطان غازي بابا منځني ښوونځي جوړه شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د لغمان د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي د معلوماتو له مخې چې د سلطان غازي بابا د ښوونځي ودانۍ په 2 پوړونو کې په 6 جریبه ځمکه کې جوړه شوې چې 8 تدریسي 7 اداري خونې 346 د زده کوونکو چوکۍ د پاکو اوبو څاه احاطوي دیوال او ګڼې نورې اسانتیاوې پکې په پام کې نیول شوي. نوموړی وایي چې د سلطان غازي بابا د ښوونځي په ودانۍ ټول ټال 19 میلیونه 361,909 افغانۍ لګښت راغلی او اوس مهال پکې 1,500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. دا چې په اوسني وخت کې ښوونځی هم د ځان پیژندنې او الهه پیژندنې مکانونه دي، نو په همدې پار نن د سلطان غازي بابا ښوونځی 2 پوړیزه ودانۍ چې 8 تدریسي خونې لري و اداري خونې لري ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې د 314 متره د اوږدوالي د 2 متره په ارتفاع باندې چاردیوالي لري. 314 یو نفري چوکۍ د زده کوونکو لپاره پکې شتون لري. د 15 متره په عمق باندې ساده د څښلو اوبو د ذخیرې سره په شمول یو ذخیره مرتغه شوې ده. 15 غرفې مبرزونه دي ورته چې په دې باندې ټول ټال 19 میلیونه 3,61,909 افغانۍ لګښت راغلی ده چې تمویل کوونکی د افغانستان انکشافي بودیجه ده. په ورته مهال د لغمان ولایت مرستیال پوهنوال ډاکټر خواجه محمد اسامي خوښي وښوده چې ورځ تر بلې په دې ولایت کې د زده کوونکو د سرپناه ستونزه د حلېدو په حال کې ده. هغه وویل هر کله چې له یوې ټولنې د جهل تیاري ولاړې نو بې له شکه چې هلته هر اړخیز پرمختګ رامنځته کیږي. زه صرف یوه خبره کوم چې هر وخت زمونږ له وطن نه د جهل ټغر ټول شو، په هغه ورځ باندې سوله، ارامي، اقتصادي سمسورتیا او موږ او تاسو کولای شو د جهان سره او د جهانیانو سره سیال شو. د ولایتي شورا غړي ګلزار سنگروال په خپلو خبرو کې د پوهنې ریاست له مسؤلینو او د ټولو هغو ادارو له استازو مننه وکړه چې د یاد ښوونځي په نظارت او رغونه کې پاملرنه ترسره کړې ده. نوموړي د سلطان غازي بابا ښارګوټي له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د یاد ښوونځي د ودانۍ ساتلو سربیره خپل اولادونه زده کړو ته وهڅوي ترڅو هیواد مو په هر اړخیزه ډول پرمختګ وکړي. مننه د معارف د ریاست د مشرتابه نه چې دغه ښار د اوسیدونکو د اولادونو د زده کړې د پام کړی ده او حق د اولیت ورته ورکړی ده چې دغه د نن موږ د یو سترې او غټې ودانۍ د پرانیستو شاهدانو